دا چې علي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په باره کې هم داسې وینا کړې ده چې هغې نه دا معلومېږي چې دا په امت کې خلیفه وي او هم یې عملا داسې کار کړی دی چې د هغې نه دا معلومېږي چې دا په امت کې خلیفه وي او د خلافت حق اول ام د دی نو قولا یې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وویله که چېرته زه په امت کې ما څوک خلیل نیولی خلیل هغه دوست چې د زړه راز ذکر کړی وي او زړه ته د هغه محبت ښکته شوی که په امت کې ما څوک نیولی نو ما به ابوبکر رضی الله عنه په دوستۍ او خلیل نیولی وی خو لیکن الله تعالی چې کوم دی زه خلیل نیولی یم امت کې د دې نه زه منع شوی یم چې زه خلیل ونیسم خلیل زما الله دی خو رسول ابوبکر دا زما صاحب او ملګری دا زما صاحب او ملګری دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اعلی مرتبه ابوبکر رضی الله تعالی عنه په حق ویله که په امت کې ما څوک خلیل نیولی چې هغه خاص کړی ګراف کړی وي او د زړه کې زما ټوټه وي هغه به ابوبکر دی همدارنګ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده او په هغه مرستیا باندې چې هغې نه وروسته د دنیا نه سفر وکړو نو داسې ارشادات یې وکړو چې کله هغه نه شو راوتی چې مونځ وکړي کورې سره د دې نه تاسو لیدلی د مسجد نبوي چې دا کوم ځای کې ښخ دی دا د رسول الله سلم د بیبیانو کور عایشه رضی الله عنها کور او د هغې کورونه څه دغې طرف ته وو څه قبلې طرف ته وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې ابوبکر رضی الله عنه ته امر وکړي چې خلکو ته مونځ وکړي عایشه رضی الله عنها وایي چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نرم دله دی مونځ نشي کولی که ته عمر ته امر وکړي رسول سلم غوسه کېږي ورته او ورته وایي چې ابوبکر ته امر وکړي چې خلکو ته مونځ وکړي همدغه و چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه الله د الله تعالی حکمتو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې دغه مونځ چې دا هم د خلافت یوه برخه وپاوه چې به خلیفه مونځ کوو او مسلمانان مشته به رسول الله صلی الله مونځ کوو چې رسول الله صلی الله نشو کولی د چا په حق له وصیت وکړو د ابوبکر رضی الله عنه هغه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه تر اخره پورې چې رسول الله صلی الله وفات کېده او هغه مانځه ته نشو راوتی نو ابوبکر رضی الله عنه د چا امام و د مسلمانانو امام دې وجې نه علما وایي چې دا ښکاره په دې دلیل و چې ابوبکر رضی الله عنه د خلافت حق دی د دې وجې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو سقیفه بني ساعده د مشورتي مجلس یو ځای و هلته چې کله صحابه راټول شو نو هغوی پکې یو دلیل همدا ذکر کړو چې هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې زموږ د امامت لپاره غوره کړی و آیا موږ به هغه د خپل د دین د امامت لپاره غوره کړی وی د دنیا د امامت لپاره نه غوره کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته امامت د مانځه ورکړی دی موږ دې ته خلافت دته نه ورکوو هماغه و چې په دې باندې اتفاق شاهد دا چې دا دروغ دي دا کذب دي چې دوی وایي چې خلیفه حق خلافت حق د علي رضی الله تعالی عنه خو لیکن خلک را لګېدل صحابه را لګېدل او هغوی څوک خلیفه کړ ابوبکر رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه باندې صحابه مهاجرین انصار هغه اتفاق کړی دی د هغې سره بیعت کړی دی علي رضی الله عنه په هغه بیعت کې شریک او د هغه په بیعت باندې راضي و د هغه په تایید او په مرسته کې منډې وهلې هغه هېڅکله په عمر کې دا نه دي ویلي چې ابوبکر رضی الله عنه د خلافت حق نه لري بلکې د هغه په حق باندې اعتراف او اقرار کوو او په دې عقیده ساتله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بهترین شخص دی د هغې نه وروسته بهترین شخص عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دی خپل زوی چې تپوس کوي محمد بن حنفیه او ورته وایي چې علي خپل پلار ته وایي چې څوک چې کوم دی بهتر دی په مسلمانانو کې محبوب ترین پیغمبر ته څوک و هغه وایي چې ابوبکر رضی الله عنه وایي بیا څوک وایي عمر رضی الله عنه وایي بیا څوک وایي عثمان رضی الله عنه او ځینې روایتونه کوي چې چا تپوس وکړو ویل ما ویل ورته هغه تپوس ونه کړ ویل چې ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنه راوي وایي چې ویل ما ځکه دا وایي چې بیا به دې وروسته عثمان رضی الله عنه وایي نو بیا درېیم تپوس یې ما ونه کړ شاهد دا چې علي رضی الله تعالی عنه په خپله د ابوبکر رضی الله عنه خلافت بللی دی او د هغې په مشرۍ کې هغه د مسلمانانو سره ملګری و همدارنګه عمر بن خطاب رضی الله عنه سره ملګری و شیعګان را لګېدل
دغه فرقه د یهودو جوړه شوې ډله رالګېدله او دا دعوې شروع کړه چې خلافت د چا حق دی؟ خلافت د چا حق دی؟ د علي بن طالب رضی الله عنه دی وایي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سړی دی او دا دعوې شروع کړه چې اهل بیت سره موږ محبت ساتو، موږ د اهل بیت دوستاري او زموږ دوستي د اهل بیت سره ده او دا نور چې څوک اهل بیت دا د ابوبکر رضی الله عنه خلافت بني، د عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلافت بني، د عثمان بن عفان رضی الله عنه خلافت بني، د نور صحابه باندې ثناء او مدح وایي. دا خلک په باطل دي، دا خلک کافر دي، دا ټول مرتد شي. د کافرانو د دې رافضه او شیعاګانو خطر به اوس د دې وپېژني چې عقیده وپېژني. نو د هغوی عقیده دا شوه چې کله یې شروع د دې نه وکړه چې خلافت د چا حق دی؟ دا د علي رضی الله عنه. نو خو هلته مسلمانانو صحابه ابوبکر رضی الله عنه خلیفه کړی دی، عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه کړی دی، عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه کړی دی او بیا څلورم یې په اتفاق علي بن طالب رضی الله عنه باندې کړی دی. دا د دې د دعوې سره سمونتیا او بابرتۍ نه خوري، د واقع نه خلاف ده. صحابه ټول امت په دې باندې اتفاق دی. نو دوی ویل چې نه، اوس ګوره د ګمراهۍ سر د دغه ځای نه شروع شو، ګمراهۍ سر دغه ځای نه شروع چې د خلافت موضوع ده. شیعان همدغه د خلافت موضوع دا د دې ذریعه وګرځېدله چې څه قباحتونه، څه دروغ، مکر، چل، فریب په الله پسې خبرې، په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خبرې، په صحابو پسې خبرې، قرآن کریم په باره کې د دوی عقیده، د صحابو په باره کې د دوی عقیده، د مسلمانانو په باره کې عقیده د دوی ټول په همدې اساس بنا شوله چې هر کله خلافت د هغه حق شو نو خبرې جوړې کړې. ګوره اوس ټول د دوی دین ټول په څه شي بنا دی؟ په دروغو باندې. د دې وجې نه سلفو کې علما وایي چې موږ ډېرې ډلې لیدلې دي، ډېرو ډلو سره اختلاف راغلی دی، خو موږ داسې ډله، داسې پلیته ډله، داسې دروغجنه ډله چې هغه رافضه او شیعګان دي، موږ وایي ډېر څوک نه دي. د دې وجې نه ورونو د دوی یو سلو نفس جلده کتاب، د دوی دې څلوېښت او جلده کتاب، د دوی پنځلس مجلدات کتابونه دې لیکلي دي، ټول د دروغو نه ډک. سر په صفحه کې به یو خبره وي، په آخره د صفحه کې به بله خبره وي، په سر کې به شی حلال وي، په آخره کې به حرام وي. کتابونه ټول د خرافاتو، د قباحتونو او د چټلتیا نه ډک دي چې سړی وایي سړی بړ کوي. نو چې کله اوس نو دې دا وویله چې دا امامت چې دی اوس راسره خطر د شیعګانو ته څنګه پېژني؟ په دې نه پېژني چې دې عقیده وپېژني. نو د دې عقیده دا ده، د دې په کتابونو کې الکافي د کلیني کتاب، کافي د شیعګانو مشهور معتمد کتاب دی. داسې کتاب لکه د امام بخاري رحمه الله صحیح البخاري ته وکړي. د دې معتبر کتابونه څلور شپږ کتابونه دي، یو په هغې کې الکافي دی. دا کافي کې همدا روایتي امامانو ته دا کوم چې دوی عقیده پرې ساتي دا روایتونه منسوب کړل چې امامت چې کوم د دین چې دی په پنځه شیانو بنا دی. اول موږ سره دوی خلاف په څه شي کې لري؟ د اسلام په بناو کې دین په پنځه شیانو بنا دی. مونځ دی، روژه ده، زکات دی او حج دی، امامت یعنی خلافت مونږ. په دې کې چې توحید نشته. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې د اسلام بنا څه شی دي؟ پنځه دي. ټول ته معلوم دي توحید کلمه ده. دوی د توحید کلمې په دې څه شی نه نشته. اوس که دا ټولو کښېنو کې تغییر راولي نو خو بیا که باطل ښکاره کېږي، څرګند کېږي خلکو ته. خامخا هغې کې څه خو به وایي، لمونځ به وایي، روژه به وایي، زکات به وایي، که کوي یې کوي که هغسې دا به ورسره یوځای کوي، دروغ به یوځای کوي چې خلکو کې رایج شي. نو د دروغو یوځای کېدو لپاره مونځ، روژه، زکات، حج پنځم رکن او هغه امامت دی. راوي چې بیا تپوس کوي د دروغو امامانو ته دا منسوبوي او کوم چې دی د امامانو باره کې عقیده ساتي هغې ته ضرور سره راځم. نو راوي ته تپوس کوي چې په دې کې بهتر څه شی دی؟ وایي بهتر پکې امامت دی، یعنې د مونځ نه بهتر دی، د زکات نه بهتر دی، د حج نه بهتر دی، د توحید د کلمې د توحید د څه دی؟ بهتر دی، د خلافت. نو اوس ورونه متوجه شئ، ځکه زه دا تسلسل ورته داسې ورکوم چې ستاسو ذهن ورسي چې د دوی ضلالت او ګمراهي اساس او بنیاد په څه باندې دی. دا موضوع چې هر کله داسې شوه وروره امامت دا په دین کې رکن دی، د ټولو ارکانو سر دی، توحید خو د منځه ده، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه د منځه ده. هغه د اسلام په دین په ارکانو کې نشته دوی په نسبت
دا هغه په دې څه رانه نو خلافت نو دین څه پاتې تما سره وایي چې کلمه ختم شو دین څه پاتې دې وجنا چې هر کله د کلمه توحید ویستل چې اسلام ارکان دادي مهم په خلافت موضوع ده اوس خدای ته مسلمانان قران کریم ته لیکنه مسلمانان خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لري په دې کې خدای نشته په قران کریم کې چې امامت او خلافت قران کریم ذرا آیاتنا الحمد لله رب العالمین ویل تر سورۃ والناس پورې هغه کې دا نشته چې امامت ورکړي دا راغلي دي چې تاسو د امیرانو طاعت کوئ تقیر نه کړئ چې څوک باندې طاعت کوئ نه نو اوس پس کوي سبا کوي اوس په نور درې جوړې مجبور یې چې دوه جوړ کړي ځکه دین خرابول غواړي د دین ختمول غواړي د دې لپاره به مکر او چل جوړي نو نور روایتونه جوړ کړو او امامانو پرې وتفل امامان اعظم چې دوی ډېر ډېرې دي دا دوه دا نشي کولای چې تاسو مخکې وایي څوک یې شل ډېرې وي څوک شل ډېرې وي څوک څلوېښت ډېرې وي ځکه چې خبره نظریات او فکرونو ته واخته خبره د دین خرابېدو ته واخته دغه یو به یو نظر وي بل به بل نظر وي یو به یو عقیده وي بل به بل عقیده وي څه به دته ملګري کېږي څه به هغه ملګري کېږي خپله به ډلې جوړي څوک چې دوی په دین باندې نه هغه دین چې د اجتماع دی وو د اتفاق دی وو د وحدت دی وو د تفریقې نه انسان منع کړی وو هغه اسلام وو په دغه دین باندې چې دوی نه دي په خپله به ډلې ډلې کېږي په خپله به زلزل کېږي په خپله به شل ډلې جوړېږي په خپله به څلوېښت ډلې جوړېږي نو د کتابونو والا پکې حیران دي اوس که د هرې ډلې څه قباحت او د هغوی هغه خطر ته ذکر کې دا خبره اوږده ده دا مجلداتو لیکلو ته ضرورت لري نو راغل بله خبره وی ویل چې دا سوال پیدا شو چې قرآن کریم کې دا آیتونه نشته نو اوس به څه کوي بل ضلالت او ګمراهي په امت کې رایجه کړه وی ویل چې دا قرآن کریم دا د الله کتاب چې الله د دې وعده کړې ده چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون موږ دا قرآن نازل کړی دی او د حفاظت زموږ طرف دی د حفاظت ذمہواری موږ اخیستې ده چا ویلي دي رب العالمین ویلي نور کتابونو کې تحریفات او توراة انجیل زبور په دې کې تحریف راغلی راسو هرې شوي دي د ځان کې خلکو خبرې اورېدل کړې دي لیکن قرآن کریم باقي دی تر ورځ قیامت پورې باقي د دې احکام به تر ورځ قیامت پورې باقي په دې کې څوک لاسوهنه نشي کولی د مسلمانانو په سینو کې محفوظ دی او په دغه اوراقو کې او دا هم د هغه جلیل القدر صحابه وو نیک نامه ده چې هغوی ابوبکر رضی الله تعالی عنه په خپل دور کې راجمع کړو او بیا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه په وخت کې د قرآن په شکل باندې یو مصحف ته وګرځېد هغه راټول شو الله تعالی چې کومه وعده کړې وه هغه په همدغه کې ثابته شوه چې قرآن مخکې د کجورو په کوټکو او په پوستکو لیکل شوي د هغه وخت د لیکلو اسباب دا وو هغه و چې عثمان بن عفان ابوبکر د هغه وخت د هغه په دور کې د هغې نه راټول شو او بیا چې جمع شو ترتیب ورته ورکړی شو دا د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو دریم خلیفه د هغه په لاس باندې راجمع شو نو دوی څه وویل دا قرآن چې دی دا هغه قرآن نه دی چې هغه پیغمبر ته رانیږي بل پټ کتاب شته دی قرآن دی هغه د علي رضی الله عنه سره دی او هغه پټ هغه ساتلی د فاطمې رضی الله سره او کله وایي چې دا بل یو مصحف هم شته دی چې هغې ته مصحف د فاطمې وایي د فاطمه رضی الله تعالی عنها مصحف او په هغه روایتونو کې راځي چې دا مصحف چې دی راوي ورته وایي دا کوم قرآن چې دی د دې نه وایي دونه غټ دی چې ستاسو د قرآن نه چې دا کوم تاسې وایي په دې کې د هغه مصحف کې یو حرف هم دی نه نشي یو حرف د دې قرآن نه نشي هغه مصحف فاطمه دی وقوم مصحف چې علي رضی الله تعالی عنه ځان ساتلی دی هغه دا کتاب نه دی په دې کې لاسوهنه شوې ده نو ګوره ګمراهي ته وشکه نو د دې وجې نه چې دا یې ویله چې قرآن دا پوره نه دی قرآن پوره نه دی قرآن کې تحریف شوی دی دا دوی کتابونه لیکلي زموږ خبره نه ده نو د دې روایتونه دا وایي چې قرآن کریم په دې کې وایي ګوره ځکه زه سره چې صحابو په باره کې عقیده دوی دا چې دا مرتد ولې مرتد دي چې دې علي رضی الله عنه خلافت ونه منله چې ویل دا قرآن کې وایي د مهاجرینو
او د انصارو فضایت